د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې زیات زورواکیانو وجود درلودلو، خو د ولسمشر غني له راتګ سره یې کرار شمیر پر کمیدو دی او کرار ختمیږي. خو اوس تازه خبر دا دی چې حمید خراساني باندې د 5 کلونو د قید حکم وشو. د چې حمید خراساني څوک ده، څه یې کړي ول، ولې بندي شو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په ډېر رازونه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. حمید خراساني په 15 کاله بند محکوم شو. د افغانستان بیرغ ته سپکاوی کوونکی حمید خراساني په 15 کلونو بند باندې محکوم شو. خراساني ته نن محکمې دغه سزا اورولې ده. پر خراساني تور و چې د جنایي جرمونو کې ښکیل دی او ترڅنګ یې د افغانستان ملي بیرغ ته د سپکاوی هم کړی دی. خراساني څو میاشتې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو لخوا کابل ښار کې ونیول شو. بلخوا ولسي جرګې د عدلي او قضایي ارګانونو دغه اقدام ستایلی دی، خو ترڅنګ یې غوښتنه کړې ده چې قانون دې په ټولو زورواکانو یو شان پلی شي. ګرانو مینوالو، که چیرې تاسو هم د حمید خراساني په باره کې خپل نظر را سره څرګندول غواړئ نو کمنټ راته ضروري وکړئ او ډیره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم ضروري شریکه کړئ. مننه.